نن زه یو ځل بیا نوی فلم سره راغلی چې د چاینا فلم دی او دا فلم به زه تاسو ته ایکسپلین کوم، یعنی پښتو کې به ته ترجمه کوم. تاسو که زما چینل ته نوی یې نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او زما دغه ویډیو لازمي لایک کړئ. نو په فلم کې موږ یو بوډۍ ښځه ګورو چې د هغې نوم سوجن وي. دغه ښځه ښار نه بهر ډېر لرې یو غر ته راځي په دغه باران کې او ځان سره روټۍ هم وروړي. دغه روټۍ دا خپل یو مړ زوی ته وروړي او دا اوس هم دا فکر کوي چې زما زوی اوس هم ژوندی دی. او دغه ښځه په دغه سورنګ کې کیني او څه خبرې وکړي او هغې نه پس دلته نه لاړه شي. کله چې دا واپس ځي نو دا غره نه څه کاڼي ګوري چې رالاړه شي. کله چې دا ښځه هلته لاړ شي او هغه ګوري چې څه چل دی، د دې نظر په یو ګټې باندې پرېوځي کوم ځای کې چې ډېره زیاته سونه وي. بیا دا ښځه پولیس سټیشن ته یو پولیس ته ټلیفون کوي. په دغه پولیس سټیشن کې چې کوم پولیس والا د دې ټلیفون اوچتوي د هغې نوم ډونګ جینګ وي. بیا ډونګ جینګ هغه غر ته راځي کوم ځای کې چې دغه بوډۍ ښځه موجود وي. ډونګ جینګ دې ته ووایي چې ته هسې لیونی یې، دا سره زر نه دي بلکې یو کاڼی دی چې د سرو په شانې ښکارېږي او ته اوس دلته نه په حیا کې لاړ شه، ولې چې موسم هم خراب دی او باران هم ډېر تیز دی. د ډونګ جینګ خبرې چې کله دا ښځه واوري نو هغه خفه شي او هلته نه لاړه شي. کله چې دا ښځه لاړ شي نو هغه پولیس والا خپل ورور ته ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې ما دپاره تاله ډېره یو ښه خبره ده او موږ به ډېر ژر مالداره شو. او ته دا هم ووایي چې ته څه خلکه ځان سره راوله او کوم ځای چې ته ښیم هلته راشه، ما نه ډېره زیاته سونا میلاو شوې ده. بل خوا ته موږ دا بوډا سړی ګورو چې هغه خوب کې یریږي او هغه یو شکاري وي. بیا د دې بوډا سړي یو لور راځي او هغه ډېره زیاته په غوسه کې وي او دا د خوب نه راپاڅوي او ته دا ووایي چې کله پورې به موږ داسې زندګي تېروو، اوس خو لږ راپاڅه او کار وکړه. دغه بوډا سړي به پخوا په کویلې په کان کې کار کولو. دا سړی به په ګاډي کې ځنګل ته روان وي او دا په لاره کې ډېر زیات خلک ګوري کوم چې ډېر زیاتې مشیندرۍ سره راغلي وي. دا ما خلکو کوم چې له سرو زرو په تلاش کې دلته راغلي وو. بیا موږ یو سړی ګورو چې هلته کې څه مشین په لاس کې وي او هغه سره زرو پسې ګرځي. بیا هغې داسې پیدا شي او هغه به چغه شي او وایي چې اوس به موږ ډېر زر مالداره شو او دلته کې ډېر زیات سره زر دی په غر کې. هغه بوډۍ ښځه یو ځل بیا راشي او دې سړي ته وایي چې تا ما ته دروغ ویلي وو چې دلته سره زر نشته. ډونګ جینګ چې کله دا وګوري هغه ډېر پریشانه شي او ورته وایي چې او ما تا دروغ ویلي وو او ورته وایي چې تا اوس حقیقت معلوم شو، اوس بهتره دا ده چې ته دلته نه لاړه شي او دا ټول سره زما دي. خو دا بوډۍ دې ته وایي چې په کومه ځمکه ته ولاړې دا زما د زوی دي او کوم چې دلته کې مړ شوی وو او د دې مالکه وه زه یم. زه اوس ښار ته ځم او ډېر خلکه به تاسو خبروم چې تاسو زما د ځمکې نه سره وکاږئ او دا خبرو کې هلته نه روانه شي. دا خلکه دا ایسارۍ خو غلطۍ سره هغه د غر نه لړه شي. دا خلکه دا ښځه پیدا کوي او لاندې کوشي او دا ښځه لاندې پرېوتي او بېهوشه وي او دا فکر کوي چې دا ښځه مړه ده، خو هغه ښځه اوس هوش کې راشي. بیا دوی غواړي چې دا ښځه مړه کړي او ډونګ جینګ دې په مرۍ باندې غلی شي او دا مړه کوي. بوډا سړی موږ ګورو چې دا هم دې ځنګل ته شکار ته راغلی وي. کله چې دا وګوري چې دا ښځه دې مړه کوي نو دا په دې باندې ډز کوي، خو هلته کې هغه یو بله جنۍ راشي کومه چې دې بوډۍ نڅوي وي. دا بوډا سړی دې ته رامنډه کړي او دې جنۍ ته وایي چې غلی شه او خبرې ونه کړي، ولې چې دې بوډا سړي ته پته وي که دغه خلکو موږ وکتو نو موږ به هم دلته کې مړه کړي. خو هغه پولیس والا دا دواړه دلته کې وګوري. بیا دوی رامنډه کړي او دوی هلته کې وخي. خو په دغه دوران کې دې نه یو ډز وشي او هغه چشمو والا سړی مړ شي، کوم سړي چې د دې نیا ته دیګا ورکړې وه د غر نه. دغه دوران کې مون دا ماشومه ځان سره لاسه ونیسي او هلته نه وتښتېږي. خو په یو ځای کې مون یو لیټر ولیکي او دغه جنۍ ته ورکړي چې دا کم پولیس والا ته ورکړه او دې جنۍ ته وایي چې دلته نه ځه. بیا مون واپس هغه خلکو ته راشي او هغه غواړي چې هغه دا وګوري او دغه جنۍ په اسانۍ سره دلته نه وتښتېږي. بیا مون په ځنګل کې منډه کړي او هغه خلک هم دې پسې وي. خو دې خلکو ته دا پته نه وي چې مون د دې ځنګل شکاري دی او دې ته ځنګل ټول معلوم دی. ډونګ جینګ خپلو ملګرو ته وایي که موږ دا بوډا سړی مړ نه کړو نو موږ ته به ډېر مشکل ساز شي. خو مون هلته کې پټي او د دې ټولې خبرې واوري. بیا ډونګ جینګ هم دا وګوري هلته کې چې دا پټ دی. ډونګ جینګ دا په سر باندې ووایي او دا هلته کې بېهوشه شي او دغه شانې دا ټول واپس هغه غر ته راشي او خپل یو ملګري ته ووایي چې دا بوډا سړی دلته کې مړ کړه او خپله هغه غر ته راشي. هغه بوډۍ ښځه هم دې سره هلته کې پرته وي. ډونګ جینګ خپل څه ملګري والي او هغه جنۍ پسې لاړ شي. بل خواته یو کس هغه سړي سره ناست وي، هغه یې په سر په ګټه ووایي او بېهوشه کړي او هلته نه ترې لاړ شي. بل خواته هغه خلک دې جنۍ پسې ګرځي او دا په ځنګل کې راپیدا هم کړي. هغه جنۍ ته یې منډه کړي او دا خلک هم ورپسې شي.
دا خلک په دې جنې باندې ډز وکړي خو مون چې کله دا ډزې ووري هغه هم دې خوا ته رامنډه کړي دې نه پهله چې مون دلته راشي دا جنې بچ کړي هغه خلک په دې ډز وکړي او هغه جنې ولګي او په ځمکه پرېوځي بیا دا خلک هلته راشي او دا ګوري خو دا جنې هلته کې واپس راپاڅېږي او دا خلک یو ځل بیا په هغه جنې فایر کوي خو هغې نه پهله مون په دې سړي ډز وکړي او هغه هلته کې او بل کس چې کله دا وګوري نو هغه هلته نه وتښتېږي دغه ډز دا جنې په لاس لګېدلې وي مون د دې هغه زخم ګوري خو دا جنې ورته وایي چې دې ډز دوران کې زما هغه نیکلس لاس نه پرېوتی دی او هغه زما د پلار اخري نشاني وه بیا مون دې ته وایي چې ته کښېنه او زه ځم را پیدا کوم بل خواته موږ پولیس سټیشن کې یو بل پولیس والا ګورو چې د هغې مون شیخ نوم وي او دا هغه پولیس والا وي کوم ته چې مون هغه لیټر لیږلی و او دا سړی د مون ډېر ښه ملګری وي اول ته کې یو پولیس وایي چې موږ ته هغه کلي نه ډېر زیات کمپلینټس را روان دي او خلک ډېرې خبرې کوي او ډېرې زیاتې ډزې هم په دې ځنګل کې کېږي او خلک دا هم وایي چې هغه ځنګل ته ډېر زیات ګاډي تللي دي خو دا پولیس والا ورته وایي چې ته لاړ شه هغه ځنګل ته او هغه ټول خلک ونیسه او دلته کې راوله بل خواته دغه خلک د مون نیولو پلان سازوي دوی ته پته لګېدلې وي چې مون یو عام انسان نه دی بلکې یو غټ شکاري دی دغه دوران مون هلته کې راشي او په دې ډزې وکړي او ورته وایي چې کوم نیکلس تا سره دی هغه ماته راکوي او دلته نه تاسو لاړ شئ خو دغه دوران ډونګ جو په دې ډز وکړي او دا یو بل سره په جنګ شي دوی نه پس د خپلو کې مقابله چالو کړي او مون یو له ګټې شاته پټ شي او په دې ډزې کوي دغه دوران یو ډز دا په خېټه ولګي او دا زخمی شي دغه دوران دا دوه کسان ګوري چې دې خواته را روان وي خو دا په یو ډز وکړي او هغه ولي او دا کس په خپه باندې ولګي هغه بل کس دی چې وګوري ویریږي او هغه شاته منډه کړي او خوی شي او سر یې په ګټه ولګي او زخمی شي او دغه شانتې مون دلته نه وتښتېږي ډونګ جو غواړي چې دا هلک دلته کې پرېږدي کوم چې په خپله کېدلی دی بیا دا هلک دا فکر کوي چې دا به ماله په دغه سونه کې څه ایسره نه کړي او دا سړی بیا دا بلیک میل کوي خو هغه په دې ډز وکړي او هغه هم هلته کې مړ کړي مون هغه جنې له لاسه ونیسي او د غره نه لاندې کوزېږي دې نه پهله چې هغه خلک راشي او دوی را پیدا کړي خو دا نور خلک هم ډېر خیران وي او دوی پسې شاته شوي وي بیا موږ له شپې ټایم ګورو چې دوی په ځنګل کې روان وي او هغې سره لاس کې ټارچ وي دغه جنې یو ځای کې ودرېږي او مون ته وایي چې مخکې مزه او ماله داسې ښکارېږي چې مخکې خطره ده او دا خلکه موږ ته پټ دي دې دواړه یو بل سره خبرې کوي دغه دوران هغه سړی په دې باندې ټارچ وي او راپیدایي دا دواړه په یو بل باندې فایر کوي خو دغه دوران یو سړی په دې جنې باندې حمله وکړي او دا هلته کې زخمي مون چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات غوسه شي او هغه چاقو روکوږي او دا سړی په مخ باندې ډېر زیات ووښي او زخمي کړي او هغه بل ملګری په ملا ورته چاقو لګوي او هغې نه ټوله غوښه رابار کړي ډونګ جین چې کله دا وګوري نو هغه ډېر ویریږي او خپل ملګري ته وایي چې په دې ډز وکړه هغه په دې ډزونه کې بیا دا سړی ووایي چې ما ډېر وخت پهله یو کیسه ورته وه چې دغه ځنګل کې یو بوډا سړی اوسېږي هغې د وجې دې ځنګل ته څوک هم نه راځي او نن چې ما ته وکتي نو ما ته پته ولګېده چې هغه بوډا سړی ته یې بیا هغه جنې راپاڅ شي په دې سړي حمله وکړي او هغه هلته لړۍ کړي او یو ټوپک راوالي او مون ته یې لاس کې ورکړي او په خپله هلته کې بېهوشه شي مون په دې ډزې وکړي دا ټول خلک وتښتېږي بیا دا جنې په شا کې او دا یو غره ته راشي کوم ځای کې چې په دې پخوا کار کولو او هلته کې دا یو خیال ګوري کوم کې چې یو سړی دې ته څه خبرې کوي دا هماغه سړی ګوري کوم چې دی د مرګ نه بچ کړی و او زما د مرګ نه پس زما د لور خیال به ته ساتې در حقیقت دا جنۍ هغه سړي لور وه کوم چې د دې ځان یې بچ کړی و بل خواته موږ شخصا هم ګورو چې دې ځنګل ته راشي او هغې ته ډېر زیات مړي هلته کې پیدا شي او دا هغه سرو غر هم وګوري بل خواته مون دا جنۍ پرېږدي او دې دوو کسانو پسې یو ځل بیا وځي خو هغه دواړو هلته نه پیله دې ته یو پلین ساز کړی وي او دا هلته کې ونیسي او دوی مون هلته کې زخمي کړي او د غر نه لاندې لړه کړي بل سهار دوی هلته کې اوبه څښي کوم ځای کې چې مون لړ شوی و او مون هلته کې راشي او د دې هغه ملګری ولي ډونګ جو چې کله دا وګوري هغه منډه کړي او سیند کې ټوپ کړي مون هم دې پسې ټوپ کړي او د اوبو نه راوځي او دا هلته کې مړ کړي مون ډېر زیات زخمي وي او واپس هغه غر ته ځي کوم ځای کې چې دې هغه جنۍ پرې غوستې وي کله چې دا غر ته ننوځي نو ډونګ جو هغه رو راشي او په دې اټیک وکړي او ویې وخي او دا چې کله په دې جنۍ باندې ډز کوي نو مون خپل خنجر روکاږي او په دې حمله وکړي او دا سړی ډېر په غوسه شي او مون په سینه کې یو ډز وکړي دا جنۍ چې کله دا وګوري نو هغه ډېره غوسه شي او بار رامنډه کړي او چې دا کله په دې جنۍ ډز کوي نو شاته نه هغه ټول پولیس والا راشي او دا هلته کې ولي او په ډز باندې ولي او دا دلته کې مردار کړي
مونږ دلته کې خپل واده پوره کا کم چې د دې جنې پلار سره دې کړې وه او دغه شانتې دا دلته کې مړ شي او دې جنې ته هم دلته کې د ټولو کیسې پته ولګي چیف سن دلته کې هغه لیټر ګوري کوم چې دې جنې ته ورکړی و چې زما د مرګ نه پس زما د لور خیر به ته ساتئ او چیف سن چې دا جنې وګوري هغه ډېر زیات خفه شي